علیکم. څنګه یاست؟ ښه جوړه کړاست په خیر. زه احمد خبرې کوم د بایو میکس چینل ته. نو وخت مو زه ځای کو ډایرکټ په ځو پر سبجیکټ باندې. سبجیکټ د څه تعلق لري؟ هغه د بایو کیمستري سره دی. بایو چې دی یو ژوندي شي ته وایي او کیمستري چې دی یو کیمیاوي مواد ته وایي. راځئ چې ځو بیا په دې کې مو د چا برانچ راخیستی دی، د کم پروفایل څه مو ټسټ راخیستی دی، هغه رینل فنکشن ټسټ دی. په رینل فنکشن کې مو کوم یو راخیستی دی؟ کرایټیني مو راخیستی دی. دا کرایټیني اوس راځو پر کرایټیني به بحث کوو. کرایټیني سیرم کرایټیني و چیش ته وایي. سیرم کرایټیني ولې ده او چیش ته چې دا په ګرده په دې کې اوس ستا مسله حل شي. سیرم کرایټیني چې ده کرایټیني یو ویست پروډکټ دی، یعنی ویست یعنی ضایع عضله ورته وایي یا ضایع مواد یا ضایع شی چې ورته وایي. نو دا څه وخت راځي، په څه شي وجه راځي په موږ په جسم کې ولې راځي؟ دا کرایټیني یعنی کیمیکل، زه به د انګلیش درته وایم، کرایټیني از ا کیمیکل کمپوننټس لیفټ اوور from energy production یا producing process in your muscles. یعنی دی وایي یا د کرایټیني یو کیمیاوي مرکب دی، یعنی یو کیمیاوي مواد دی، یو کیمیاوي مواد دی چې کله چې ستا جسم یعنی ستا جسم د انرژي جوړوي یا د مسلز یعنی ساجونو دغه انرژي جوړوي، نو د انرژي په وخت کې دی تولید پاتې شي. په دا وخت کې کوم وخت چې دی نه یعنی دا کار کېدو په وخت کې دا کرایټیني پاتې شي، یعنی د ویست پروډکټ پاتې شي. یا داسې وبوله یو کاغذ چې پاتې شي، دننه خوراک یو کاغذ یې پاتې شي. صحیح. نو دا به وځي د بولو په ذریعه باندې هم وځي، د وینې په ذریعه هم وځي، کډني هم فلټر وي چې سمه کډني هغه فلټر کړي. صحیح ده، هغه خو تعریف شو، تعریف باندې کوم سر خلاصوي. نو د دې ته ضایع مسؤل په نامه باندې یعنی ضایع مواد هم ورته ویل کېږي. صحیح ده. راځو چې د دې فنکشن څه شته، نو دا ولې پاتېږي په جسم کې چې هر موضوع هر شی هغه یو خصوصي مقصد لري. د ده یو بل کار هم دی، د چش کې د انرژي سپلای کی، مطلب استی جسم ته استی او مسل ته استی نساجونو ته استی ګوري چې یار پښتورګي سم کار کوي که نه کوي. دا د فنکشن دی. صحیح ده. او دا چې د چش څوک ریمووي، دا کډني ریمووي یعنی پښتورګي ریمووي یعنی پښتورګي باسي. د دې فنکشن دا د انرژي سپلای کول در یو مسله در بل مسله پورې. د نرمل رنج چې نرمل رنج مختلف لواشان یا مختلف رنجونه، لیکن دغه رنج د صحیح دی. د رنج چې د 0.4 یعنی 4 چې ورنه کې صرف ورکم پروا نه شي. بیا دی د 1.15 ملي ګرام پر ډیسی لیټر دی. دغه شی ته په پام ساتئ. دا په ماشینان کې راځي، پر ماشینان باندې ویډیو جوړوم د ملي ګرام پر ډیسی دا ګر دلته بیا معلومیږي. سره نو دا ویډیو په دا ټیسټ په 25 کې راخلي. ټیسټ به فیسپم کلیکشن به چی شي، په کوم ټیوب کې به، په جل ټیوب، پلین ټیوب او هایپر ټیوبز. هایپرین ټیوب دې ته وایي کېږي زرغون رنګ چې دا سور رنګ دی، دا زرغون رنګ دی، او دا چې دی دا ژړ رنګ دی، جیل ورته وایي. ښه نو دا په کومې نه جوړیږي کې دا ډېر پورته کېږي او ډېر ښکته کېږي. بلاکېټ یورونري ټریټ یعنی د پیپونه باندې د بولو ده، او کډني پرابلم یعنی د پښتورګي مسله یې سچ کډني ډیمیج یعنی کډني پښتورګي نه جوړي دغه ډیمیج یعنی خراب یا یو سوری سوي یا یو مات سوي، او فیلر یعنی فیل کم کار چې نه کوي سم یعنی خراب سوي، انفیکشن یعنی یو انفیکشن میکروب یا ریډیوس بلډ فلو لوز یعنی وینه ډېر کمی او بوډي فلوډ کمی او بریک ډاون یعنی مسلز فایبر کمی او پرابلم ډیورینګ پریګننسي په دې شان کې کېږي. نور مسلو کې هم کېږي او مسلز ماتېدل. راځه د دې ټسټ پروسیجر به څه شي، دې ته به موږ کوم ماشین وکړو. ماشینان خو قسم راغلی دي، سلیکټرا سورور بایو کیمستري کې دونه ماشینان راغلي چې جوړ. ما اوس سلیکټرا ماشین اخیستی، بایو کیمستري مې اخیستی. ستا سره به جسټر لازمن وي، جسټر کوم چې اټو پیپټ ورته وایي، دا سمپل پر اخلي او یوټیوب در سره. بایو کیمستري چار یو خالي پروګرام پکښې موجود، مطلب و پکښې کې دا سلیکټرا دی. سي پر ماشینان باندې نور ویډیو هم راځي. سي نو بایو دغه چې دی کرایټیني ریجن چې دی هغه دوه راځي، یو R1 دی یو R2 دی. کوم ریجن چې ما استعمالوي سي R1 چې دی هم 500 راخستی سي او 250 هم راخستی سي، او R2 هم 500 راخستی هم 250 راخستی سي. سي نو دا د ټیسټ لپاره. او د سمپل چې دی 50 ملي هم راخستی سي او سلم راخستی سي. که دی فل لګوي سل برخې، که دی هاف لګوي 50 برخې. نو اوس موږ په فل باندې لګوو. په فل چې دا دواړه چې دی میکس کړل 10 سیکنډ دپاره به
ریټ دی بله به ډایرکټ ور مشین ته ورکې مشین چې کوم رزلټ راوستي هغه ستا ټیسټ دی سیم پروسس دغه رقم د سټنډرډ دی سټنډرډ چې ته ونه کې یعنې یو لیمټ ته ورنه کې مشین ته د ازمایي پر د خپله پروسس مخته نه بیایي سي د مشین چې دی 3 سټیپه لري سي د هر مشین کوالټي کنټرول نارمل های لو اور کیلیبریټ یعنی سټنډرډ رینج لیمټ اور ټیسټ ریجنټ چې ته سم مکس کې دغه ګرد ترتیب برابر کې بیا دی تر ټیسټر کې سیم پروسس د سټنډرډ هم دغه چې دی سي نو ویډیو ختمېږي په دغه ځای باندې کوم خوښ شوی نور ته هم سره شیر کړئ